ملګرو سلام، وخت مو په خیر. زه عثمان شکور یم او موږ په حیدرآباد فوډ سټریټ کې ناست وو. د ملګرو سره مو ګپ شپ لګوو چې موسکو نو زما نظر په دغه ملګري باندې پرېوتو. نو د نایي دکان خو ورته نشو ویلی، خو د کټینګ دپاره یو خوندور ځای برابر کړی. چېرته چې ګر چاپېره د هغې نه یو طرف ته روډ و، بل خواته کرکټ والیبال کېدو، بیا په فوډ سټریټ و. نو په دغه ځای کې زما هغه دلچسپي ډېره زیاته شوه. نو زما هم زړه وشو، غوښتل مې چې ورشم او دغه د نږدې نه وګورم. نو د نږدې نه چې ورغلم ډېر خوند یې راکړو، زه ورته هم کېناستم. ما هم وغوښتل چې خپل کټینګ پې وکړم، ویښتان پې برابر کړم. نو خیر تاسو را سره هم اوسئ چې موږ وګورو چې دا څونه په خوند سره کار کوي. ملګرو نو دا تاسو ګورئ هماغه سیسټم دی کوم چې په یو نارمل دکان کې تا ته میلاویږي، خو زما په خیال چې د دې دا کار چې دا ډېر زیات ساده وي، د دې هغه رزلټ هم ښایو. دا کوم ځای کې چې موږ ناست یو ویښتان کټ کوو، نو یاره دونه خوندوره نظاره ده. ملګري څونه وخت نه دا کار کې شروعات دې کله نه کړي؟ هفته وشوه. دې ځای ته دې څنګه زړه ښه کړو؟ ډېر سایډ او ارام ځای ته راغلی. نو ها ملګرو دا اخري شیبې دي، زما په خیال کار ختم شو، خو تاسو به راته دا ووایئ چې تاسو دې له ریټینګ څونه ورکوئ، لسو کې ولس څونه نمبر ورکوئ. ها ملګرو دغه چې کوم کار و هغه یې پوره کو، سر ته ورسو. بهرحال زه خو به دا ویم چې په لسو کې 9 نمبرې به زه ورکړم. تاسو په نظر باندې دا ښې دي که نه؟ ستاسو څه رایه ده دا راته ووایئ. تاسو به څونه مارکس ورکوئ؟ د نور ځایونو کې چې موږ کټینګ کوو نو تقریبا 600-700 روپۍ راځي. اوس تپوس کوو د پیسو نمبر دی، پیسې څو شوې ستاسو؟ 1.5 سل. ښه ښکاره خبره ده. دلته خیر چې څونه هم سمپل ساده سیسټم دی، نو هغې مطابق بیا تاسو پیسو نمبر 1.5 سل روپۍ په کټینګ باندې. زما په خیال چې ډېرې زیاتې نن سبا خو ډېرې زیاتې کمې دي. بهرحال که 600 روپۍ کمې وي هغه راتلی شي او کار هم خوندور دی. ډېره زیاته مننه. نو تاسو هم راتلی شئ او د دې ځای نه خوند، د دې خوندورې کورسۍ نه خوند اخیستی شئ. بهرحال یقینا چې ویډیو به خوند درکړی. خوشحاله اوسئ هر چېرته چې. ډېره زیاته مننه.